بالکل سچو صاحب را سره هم ولاړ دی د پولیسو اهلکار چې کوم سچو دی هغه هم دلته راغلی دی زما په خیال د هغه د میاشتې نه ډیوټي کوي دلته لګیا دي او ډېرې هلې ځلې ډېرې زیاتې قربانیانې او په خپله هغې سره چې کوم دی کله سیټي وسره کله د عوامو د خدمت دپاره او دا یو مینه ده دي. اخیرنی سوال درنه کوم او هغه به راله په کوله او خوله باندې جواب راکوئ. دلته د خلکو چې کوم عوام راځي د هغې ستاسو سره رویه څنګه وي؟ په کم نظر تاسو ته ګوري؟ بالکل هغوی خو اوس پوه شوي دي موږ ته په ښه رویه باندې دا ګوري چې موږ دلته چې ستاسو کوم رضاکار ولاړي د هغې رویه د عامو خلکو سره څنګه وي؟ لکه په کومه طریقه پیش کېږي خلکو ته؟ نو هغوی خو د هغې د کارکردګۍ نه مطلب څومره مطمئن یې؟ چې ډېر زیات دلته چې کوم خلک راغلی دی د عوامو د خدمت دپاره راغلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل پیج او چینل کې راته ارکلی یم راغلي د راغاګانو چې کوم ډین دی بالکل سچو صاحب را سره هم ولاړ دی د پولیسو اهلکار چې کوم سچو دی هغه هم دلته راغلی دی زما په خیال د هغه د میاشتې نه ډیوټي کوي دلته لګیا دي او ډېرې هلې ځلې ډېرې زیاتې قربانیانې او په خپله هغې سره چې کوم دی کله سیټي وسره کله د عوامو د خدمت دپاره او دا یو مینه ده دي. نو د دې په سایډ ورځم او په خپل پروګرام کې ورته ارکلی یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشرانامه مو څه ده او د کوم ځای تاسو؟ عظیم محمد حسن ایس ایچ او او د یو کال درېسته په دې ټیم کې مطلب دا چې زه ما ډیوټي راغلی ده نو څه وخت بند و اوس انشاءالله په دې واړه اختر کې ازاد شوی دی نو معاشران یې 100% بالکل روزګار ښه سیټ روان دی او 100% مطلب دا چې کشتۍ دغه چلیږي او هغه نور د لرګو کشتۍ و هغه ډېره خطرناک وي هغه موږ ته په خپل یقین کې راغله چې دا کچرې خرابې دي نقصان دي نو هغه هم د دې ډیم نه ویستلې او نور دا بورډ والا کشتۍ دي مضبوطې دوبۍ والا انشاءالله دا پټه پټ چلیږي او ښه په دغه باندې او نورو انشاءالله ولازم کم ټیم در چوټۍ هغه ته بیا واپس کوو. جوزف تاسو خو وردی هم اچولې ده خو بیا هم داسې خلک راشي مطلب چې دباو کوي هغه خلکو ته هغه طریقه وکاري ورته ښه او هغه طریقه کاري باندې انشاءالله تعالی د کار روان دی ډېر ښایسته لیول باندې نو اوس تکلیف نشته نور به بقایه خپل ډیپټي ته وځو نور خپل دغه وکړي. صحیح ده ډېره زیاته مننه. میډیا دور دی خو بالکل ما سره چې کوم پوسټ وارډن ولاړ دی ثاقب بھائی د هغې په سایډ ورځم او د دې نه مختصر غونته کې څو ته پوسټونه کوم او په خپل پروګرام کې ورته ارکلی یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثاقب صاحب په خپل پروګرام کې راته ارکلی یم او دلته چې تاسو کوم ولاړې وئ مختصر غونته کې خبرې به دې را سره وکړئ دلته تاسو ته څه تنخواه میلاویږي یا ستاسو د روټۍ څه بندوبست وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلته چې موږ ته نه تنخواه میلاویږي نه څوک څه روپۍ راکوي او نه څه چا طرفه څه په لالچ باندې راځو. نن زموږ تقریبا د شپږمه ورځ د رمضان کې زموږ لکه دلته موږ خپله ډیوټي د خلکو د اعتماد او د خلکو د بچاو او د انساني همدردۍ دپاره شروع کړې ده. نو نن ورځې پورې لکه تقریبا هره ورځ زموږ څه 12 کسان دلته په ډیوټۍ باندې نو لکه موږ د هیڅ یو طرف نه لکه دا لالچ نه کوو چې موږ له څوک تنخواه راکړي او یا د هغوی نه څه د تنخواه امید بس صرف د همدردانه او د همدردۍ په لحاظ باندې لکه دلته موږ دې ډیم ته راځو. دلته چې کومې کشتۍ چلیږي دې کې مطلب څومره کسان کشتو والا ته دغه دي چې تاسو وړئ هغه نه زیاته سورلۍ به تاسو نه کوئ په هغې باندې تاسو بیا خپل دغه کوئ غور کوئ؟ او بالکل دلته چې کومه سانحه راغلې وه هغه ټایم کې به د کشتو والا 8 کسان 10 کسان 12 کسانو پورې وړلو. اوس چې موږ دلته کم ولاړي لکه دا زموږ ذمهواري ده چې کشتو والا به د 6 کسان نه زیات کسان نه وړي خو هغه ماشوم ورسره نه ماشوم به هم نه وړي لکه د هغوی نه اووم ماشوم به هم نه وړي 6 کسان نه علاوه دیو ته نور اجازت نشته دی. او د جیکټ څه پروګرام یې جیکټ بچي نه بچي او بالکل جیکټ بچي جیکټ نه علاوه هغوی نشي تللی دلته په هغوی باندې بالکل مکمل پابندي ده. هغوی نه حالات خرابېږي خدای نه خواسته بله داسې سانحه راپېښه نه شي لکه څنګه چې هغه سانحه شوي وو او د هغې د وجې نه د اوسه پورې دا ډیم بند و او ټول خلک په مشکلاتو کې اخته وو. دا چې کوم د باجوړ نه بهر خلک دی لکه مطلب هغې غواړي چې زه راشم دلته کشتۍ کې چکر ولګم یا د راغاګانو ډیم وینم یا د باجوړ اپر دیر لوور دیر بلاګان مومن مردان پېښور خاص کر چې کوم اردو سپیکینګ والي دي هغې چې کوم دی نو راتلل غواړي نو هغې له څه پیغام ورکوئ تاسو دلته؟ بس موږ دا پیغام ورکوو انشاءالله چې اوس هر قسمه دلته غټ سهولیات دي دلته ریسکو 1122 والا ولاړ دي سیول ډیفنس والا شته دی پولیس والا شته دی لیوي والا هم شته دی نو انشاءالله داسې هیڅ قسمه گنجایش لکه دغه سانحې د راتلو یا د خفګان د راتلو نشته. هر یو شی لکه په خپل ترتیب باندې روان دی. کشتو والا چې کوم دی هغه هم اوس پوه شوي هغه خپل مقدار هغه خپل کسان دغه کوي
نو زمونږ ټولو ته لکه دا خواست دی د کوم ځای چې د دیر نه راځي چترال نه راځي هغوی ټول لکه بالکل مطمئنه راتلی شي که هغه ماشومان یي که غټ یي که زنانه یي که هر څه نو بالکل د سیل لپاره دا یو ډېر ښه ځای دی او ښه مطمئنه دی لکه راځي دلته اوس هر قسمه سهولیات او هر قسمه حفاظتي اقدامات چې کوم دی دا شوي دي. اخیرنی سوال درنه کوم او هغه به راله په کوله او خوله باندې جواب راکوئ. دلته د خلکو چې کوم عوام راځي د هغې ستاسو سره رویه څنګه وي؟ په کم نظر تاسو ته ګوري؟ بالکل هغوی خو اوس پوه شوي دي موږ ته په ښه رویه باندې دا ګوري چې موږ د هغوی د حفاظت دپاره دلته ولاړ او د هغوی د حفاظت دپاره موږ لکه دا سوچ کوو هغوی په دې باندې پوهېږي چې یاره د دې خلکو بل دلته څه کار خو نشته ځکه چې موږ خاص کر سیول ډیفینس والا چې کوم خپل کور په اختر کې پرېږدي بغیر لالچه خپل بچي پرېږدي خپل کارونه روزګارونه پرېږدي او دلته راشي د عوامو دپاره دې احتیاط ته ودرېږي چې یاره دا خلک دې اوبو ته ونه لوېږي یا بل داسې سانحه رانه شي نو ماشاءالله هغوی لکه زموږ ډېر قدر کوي او ډېر په ښه سترګه ګوري موږ ته. اخیرنی سوال مطلب ستاسو په اجازت باندې ستاسو چې کوم رضاکار دي د هغې نه ممزر یو کس ځوونه تپوس کومه دلته چې ستاسو کوم رضاکار ولاړي د هغې رویه د عامو خلکو سره څنګه وي؟ لکه په کومه طریقه پیش کېږي خلکو ته؟ نو هغوی خو لکه ټیک ده داسې یو نیم کس په سختۍ باندې به وینام کوي عوامو ته پکې راځي چې کوم سړی لکه بې ترتیبي کوي یا د هغوی د حفاظت دپاره کوم اقدام موږ اوچته وو د هغې د منلو نه انکار کوي نو بیا به خامخا په سختۍ باندې لکه پیش راځي خو د هغې نه علاوه لکه دیو په خپله باندې لکه دا ټریننګ موږ ورکړی دی او هغوی په خپله باندې دا پوهېږي چې زموږ د عوامو سره څومره لکه نرمه رویه یي نو موږ له نرمه رویه د عوامو څخه پکار ده دا هم زموږ عوام دي هغوی زموږ په سر او زموږ په دغه باندې دې ډیم ته راځي د حفاظتي اقداماتو په وجه باندې چې یاره زموږ د بچاو دپاره دلته خلک ولاړ دي نو موږ هم هغوی ته خپل ښکارو او هغوی هم زموږ عوام دي موږ ته هم هغوی لکه خپل ښکاري نو بالکل ډېر په نرمۍ او په دغه د هغوی سره چلېږي. ډېره زیاته مننه ډېره شکریه. تاسو چې کوم دی د پوسټ ماډرن خبرې واورېدې د دې ځای چې کوم مطلب د هغې پوسټ کومه مشري کوي خو د هغې په اجازت باندې د هغې یو رضاکار ما سره بل هم ولاړ دی د هغې په سایډ ورځم هغې ته هم هرکلی کوم او د هغې نه به مختصر غونته کې یو دوه تپوسونه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمه نامه دې څه ده او دلته چې کومه تاسو شیرعلي صاحب دلته چې تاسو کومه ډیوټي کوئ کوم عوام راځي یا حکومتي کوم چارواکي راځي تاسو سره د هغې رویه څنګه وي؟ نو هغه داسې ده چې کم خلک د بار نه راځي کم لکه سرکاري کسان راځي زمونږ ملګري ځینې په د سړک باندې ولاړ دي ډیوټي ورکوي ځینې دلته د تاسو وینئ چې دا خټ دی دغه اوبو ته نږدې دغلته ډیوټي ورکوي تاسو ولیدل د غونډ ملګري ولاړ دي ځینې هلته په ټنل کې ولاړ دي په هغه دیوار چې کوم دی په هغه باندې کې یو پل دی ځینې هلته ولاړ دي نو بس د موږ د خپل خلکو د خپل د باجوړ حفاظت دپاره راوتي یو بې تنخوا راوتي یو نو څه لالچ د چا نشته دی نه به لالچ وکړو صرف د الله د رضا دپاره راوتي یو اختر دی تقریبا دا شپږمه ورځ ده چې لکه موږ راوتي یو د ډیوټۍ دپاره او موږ د خلکو سره لکه داسې یو چې بس د خلکو حفاظت وکړو موږ به نور څه وکړو پیسې موږ نشو ورکولی غریبانان په خپل یو که نه خو لکه داسې ده چې بس دلته لکه مختصر خلک راځي خامخا نور څوک څه ورانې ونیکي که نه دغه دپاره ولاړ یو. 5 بجې دي روټۍ مو خوړلې ده که نه مو ده؟ او جی منسټر صاحب پروګرام کوي غرمې روټۍ هغه راوړي دلته کوي. نو اخیره سر کې چې کم خلک دلته راځي هغې له شاټ غونډه کې میسج ورکړه نو هغه کم خلک چې راځي اوس خو ماشاءالله باجوړ خو ښکلی باجوړ دی امن راغلی دی دلته سهولیات ښه پوره برابر دي انشاءالله منسټر صاحب هم خوارې شروع کړي د خپل جب د ځاره په او ماشاءالله وای دلته به زه جومات هم جوړوم باترومونو سیسټم به هم کوم د زنانو دپاره ځان له سړو لپاره ځان له انشاءالله کوم راتلونکي اختر نور اخترو کې ماشاءالله دا باجوړ به نور هم ډېره ښکلې ترقي وکړي او دغه شانته کې هر ځای نه چې څوک راځي بس هغه دې به لکه شي راځي. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه. ملګرو دلته چې کوم عام خلک ولاړ دي عام وګړي راغلي دي د باجوړ نه راغلي دي د باجوړ د بهر کمې سیمې نه راغلي دي ټول زموږ دپاره قابل قدر دي او د 2-3 کسانو نه به پکې شاړ غونډه کې تپوسونه کوم دیو نه تپوس کوم ملګري دلته چې کوم سیویل ډیفینس والا دي 11/22 ریسکیو راغلی ده د هغې د کارکردګۍ نه مطلب څومره مطمئنې؟ جی ډېر زیات دلته چې کوم خلک راغلی دی د عوامو د خدمت دپاره راغلی دی او دلته چې کوم زموږ پولیس ډپارټمنټ دی یا ریسکیو دی دا زموږ د عوام ولس د حق دپاره دی. ډېره زیاته مننه. دغه شان چې کوم دی ما سره یو کاکا بل ولاړ دی کاکاجي مختصر غونډه کې دلته چې کوم 11/22 یا ریسکیو ورته وایي هغې راغلي دي پولیس اهلکار راغلي دي سیویل ډیفینس والا ولاړ دي یا نور کوم خلک چې خدمت کوي د هغې د کارکردګۍ نه څومره مطمئن دي؟
بالکل موږ ته مطمئن یو او د عامله چې کومه ده د عوام خدمت کوي او د خدمت د وجې موږ ډېر شکرګزار یو ځکه چې داسې نه خوشګواره واقعه بیا رانشي نو د دې وجې دی موږ هر وخت کې شکرګزار یو ماشومان دي دغه غریبانان ټوله ورځ لګیا او زموږ خلکو هم پکار ده چې کوم خبره کوي چې هغه مني او عمل پرې کوي. بالکل ما سره بل ملګری هم ولاړ دی ملګري دلته چې دا کم کسان خدمات ته ولاړ دي د دې سره زمونږ څه تعاون پکار دی د سره موږ ریسکیو یا انتظامیه پولیس اهلکار یا سیویل ډیفنس دا کم ملګري چې ولاړ دي او دې زمونږ خدمت کوي د دې سره مطلب موږ له څنګه رویه استعمال کړو چې کوم دا ډیره خبر محترم ډیر نموړی شخصیت هغه ولاړ دي دا غي نه هم تاسو کوم چې را دلته مطلب تاسو په سیویل کپړو کې سپوزیشنی یا چې تاسو ور دی واچوي نو سپوزیشنی دا به هم تاسو ور دي نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم نامه دې سره زمانو د خسته رحیم سیویل ډیفنس. خسته رحیم صاحب تاسو چې کله مطلب په وردی کې بیا دلته چې ګرځي راګرځي څنګه پوزیشنی او کله چې سیویل کې راشي په ډیره ته مختصر غونډه کې دوه خبرو کې خپل پروګرام بیا زه ختموم. مونږ چې کله په وردی کې راشو نو مونږ خپل ډیپټي ته توجه ورکو او خپل ډیپټي سره کار روزګاری او د عوام د حفاظت لپاره خپل زور لګولای دا غو د سہولت لپاره زور لګولای او چې کله مونږ په سیول کې راشو نو لکه څنګه چې عوام ګرځي راګرځي ودرېږي دغه شان مونږ هم ودرېږو را وردرېږو. بالکل ملګرو د مختصر مختلف خلکو خبرې تاسو واوریدي کپای کې د سیویل ډیفنس مرګریو یا عام کم خلک راغلو دا د دې ځخ کلاګانی به هم زمون کیمرامین صاحب تاسو ته خو هو د دینه هټ کر چې کله ملګری کمنټس کوي د دینه مخکې ما یو پوسټ کړو په پټاس کې د مکمل کلمه راغلی وا نو بیا ملګری وای چې د خپل پیج د مشورتیا لپاره نو زما همیش کوشش دی چرته یتیم لار شم چرته غریب لار شم چرته بغم لړل زی لار شم دغه شان ملګرو چې کوم دی شازلمی چې هغه بغیر تنخواه بغیر پیسو نو دغه شان تاسو هم کولای شي که په لار کې یو ګټه پرتی وي هغه هم لري کولای شي دا هم د سیویل ډیفنس کار دی دغه شان نور د خیر خګړي بلا شي کارونه دي خو چې څومره په دې باندې باس کو ډیر زیاته به کمای دا ټیم مالا او زما کیمرامین لراکه اجازه چې چرته مې خا د باد او بریلیو سي موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي د الله په امان پاکستان زنده